الله هغه بادشاه دی که دا زمونږ نه رضا شو ټوله دنیا که زمونږ نه خفه شي ټوله دنیا مونږ پسې کنځل وکړي ټوله دنیا مونږ پسې ردې بدې ووایي بیا هم مونږ کامیاب یو او الله سبحانه وتعالی هغه لوی بادشاه دی که الله مکه هغه زمونږ نه ناراضه شو او د هغه غضب او قهر مونږ ته متوجه شو زمونږ د نافرمانو د وجې نه که ټوله دنیا زمونږ ملګري شي د ټولې دنیا حکومت زمونږ لاس ته راشي ټول خلک زمونږ صفتونه وکړي مدح راته ووایي او هم مونږ تاوان وکړو او هم مونږ وبایلله او هم مونږ ډېر غټ خسران سره مخامخ شو په دې وجه باندې د ټولو نه لویه خبره د الله رب العالمین رضا کول دي مخلوق نه رضا کېږي زما محترم ورونه مخلوق کې تاسو وګورئ نږدې مخلوقات په وړو خبرو به درنه خفه کېږي ګیلې به کوي الله رب العالمین هغه ذات دی چې د هغه رضا کې کمال دی د مخلوق رضا کول کمال نه دی ځکه الله قرآن کې فرمایي ورضوان من الله اکبر د الله ر طرف نه چې تا ته د رضا سرټیفیکیټ میلاو شو ای بنده او تا په باره کې الله وفرمایل او فیصلې ولیکله چې زه د فلاني د زوی نه رضا دا ډېره غټه خبره ده هغه الله چې په هر اذان او اقامت کې او د مونځ په هر رکن کې مونږ وایو الله اکبر چې ښکته کېږو رکو ته چې سجدې له ځو الله اکبر چې مونځ شروع کوو الله اکبر هغه اکبر ذات وایي هغه ټول نه لوی ذات وایي چې ورضوان من الله اکبر که الله د نه رضا شو دا ټول نه لویه ګټه ده د دې د پاسه بله ګټه نشته زما محترم ورونه